ملي سوداګرو ته د ښو اسانتیاو رامنځته کولو او غوره اقتصادي مدیریت په پایله کې د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روان 1401 کال د لومړیو 7 میاشتو صادرات د تیرو 2 کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. او هر تکلیف ته یې اوږې ورکوو، خپل د ژوند د قیمت وخت او شیبې ورکوو، په تڼاکو د نازک لاسونه پښې. د اصلاح شویو کرهنیزو تخمونو د تولید کچه لوړه شوې ده. د مالیې وزارت اړوند د اصلاح شویو کرهنیزو تخمونو دولتي شرکت له لوري د غنمو د تخم تولید 3030 میټریک ټنو ته لوړ شوی، چې د تیر په پرتله 300 سلنه زیاتوالی ښیي او د کال تر پایه به دغه کچه 15800 میټریک ټنو ته لوړه شي. د مینې کور د مینې په کمال جوړوو، د مستوفیتونو په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د مالیې وزارت او د عوایدو لوی ریاست د غوره رهبرۍ په پایله کې د 1401 مالي کال له پیل سره سم د هیواد له مستوفیتونو څخه 7 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي او ملي خزانې ته تحویل شوي دي. د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو، د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو. د بلخ سیلو له 10 کلن ځنډ وروسته فعاله شوه. د بلخ دولتي سیلو کې د ډوډۍ پخولو برخه فعاله شوه، چې ډیر ژر به د 13 ماشینونو په فعالېدو سره د سیلو نورې برخې هم فعاله شي. په دغه سیلو کې اوس مهال 350 تنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. کروندو کې کښتونه د ګلونو کوو، له اغزیو یې دښتونه او د ګمرکونو د قانون د تنفیذ ریاست د ټولو ګمرکي سرغړونو او غیر قانوني کړنو مخنیوی کوي. د یاد ریاست د ښو فعالیتونو په پایله کې د هیواد د ګمرکونو د ننه او بهر د ټولو غیر قانوني کړنو مخنیوی شوی، چې ورسره د ګمرکي سرغړونو کچه راټیټه شوې او هم یې د ملي عوایدو په زیاتوالي کې ګټور رول ادا کړی دی. په سرحد د امنیت محکم دیوال جوړوو، د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو